دا یو ورور سوال کړی دی چې یو کس دی د هغه 2 یا 3 ښځې او کورونه ټولو جدایي، نو دی به د هر کور د طرف نه جدا قرباني کوي که یوه به کوي؟ جواب د دې مسلې د قانون یاد که قانون. یو کور چې کوم یو لکه د یو کس سرپرستی کې چې څومره خلک ومي، اگر که دا 100-200 کسانی د ټولو طرف نه یو قرباني کافي کیږي. او حدیث کې دا راځي، امام ابن ماجه، امام ترمذي راوړی دی، نور محدثین هم راوړی. عطاء ابن یسار رحمه الله وی چې ما د ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه تپوس کو کیف کانت الضحایا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به دا قربانیانې څنګه وي. راته وی چې کان الرجل یضحی بالشاة عنه وعن اهل بیته، د هغه په زمانه کې به یو سړي یو ګډ حلالو د خپل طرف نه او د خپل اهل بیت ته طرف نه، یعنې یو ګډ به حلالو. اوس اهل بیت کې که 100 کسانی که 50 که 10 که 2 که 3 ټول پکې راځي، چې څوک د کوم سرپرست کوي که نه قرباني، دا نور ټول د ده سره وي، نو د یو قرباني هغه کافي ده. او حدیث کې داسې هم راځي، امام بخاري راوړی دی، د عبدالله ابن هشام روایت دی، او عبدالله ابن هشام ناشنا قصه د هغه دا ده چې دی وړوکی و او د ده مور زینب بنت حمید رضی الله عنها، هغې د خپل زوی عبدالله ابن هشام رسول صلی الله علیه وسلم نه بولی، او ناشنا خبره ده، وی یا رسول الله بایعه، ما دا ماشوم راوستی تا سره بیعت وکړي. دا د هغوی ماشومانان او دا د هغوی میندې وي، وی دی مې راوستی تا سره بیعت وکړي. بیعت د پیغمبر سره دا زور غواړي، ایمان غواړي. لکه څنګه چې جابر رضی الله عنه نور صحابه کرامو نه نقل دي، په بعضو موقعو باندې بیعت وي په څه شی و؟ په مرګ باندې شی، نو په مرګ باندې بیعت کول بیا ماشوم. وی رسول صلی الله علیه وسلم مسکی شو او په دې سر یې ولا لاس راښکود، وی هو صغیر، وړوکی دی، ماشوم دی، او دعا یې د هغه دپاره وغوښته. نو ده په باره کې راځي د عبدالله بن هشام په باره کې رضی الله عنه، وی کان یضحی بالشاة الواحدة عن جمیع اهله، د به یو ګډ حلالو د خپل ټول کور د طرف نه. نو سرپرست یو قرباني که ټولو طرف نه کافي ده. او که یو سړی وي چې جدا جدا کوم، خیر د خیر خو چې څومره ډېرې غوره ده. لکه اوس ښځه وایي زه ځان له قرباني کوم جدا، یا یو زوی پکې وایي چې زه ځان له قرباني کوم، داسې بل یو پکې ادب اهل کې څوک چې ځان له قرباني کوم، دا خو د خیر کار دی، شر خو نه دی، ګنجایش پکې شتي، او چې څومره خیر ډېرېږي دومره غوره دی. نور مسله دا ده چې یو لکه دا سړی یو سړی دی، د هغه 2 ښځې دي یا 3 ښځې، کورونه یې جدا دي، د ټولو سرپرست یو دی، اگر که کورونه یې جدا دي. یو کور هغه جدا کېدی، لکه مثال کې اوس رونه دي، د هغوی کورونه جدا دي، یا نغري جدا دي، خرچې جدا دي، نو دوی په یو قرباني اکتفا نشي کولی، دا به هر یو ځان له قرباني کوي، ځکه چې د دې یو د ښځه او بچي د هغه بل په اهل کې نه شمارلی کېږي، چې د دغه اهل دی، اهل بیت چې ورته وایي، نه هغې کې نه راځي. خو که اوس دا ټول وروڼه یو ځای اوسېږي، شریک دي، او پلار یې قرباني کوي، صحیح ده، بیا یو قرباني کافي ده. او که دوی جدای جدا، مطلب چې دوی خرچ خوراک هغه جدای، نو بیا به هر یو جدا قرباني کوي. والله اعلم.